ګنډالف دا ګریټ وایي چې دلته سکندرات دی کم ځای نه چې د غر تاخانې ته لار تللی ده، خو د دې دروازې معلومول دومره اسان نه دي ولې چې د بونو دروازې ډېرې پټې جوړې وي. ګنډالف ساره یوه نقشه وي او دی وي چې دا دې جواب په دې نقشه کې دي، خو د دې نقشې په پړاولو او کتلو زه نه پوهېږم، خو په دې زما که څه خلق داسې شته چې هغه په دې پوهېږي او دا پړاولی شي. موږ له بدخوۍ مدد اخیستل پکار وي او ورسره ګنډالف دا هم وي چې موږ سره به بیلبو بیګن هم ځي، ځکه چې دی زموږ ډېر غټ مټ کولی شي، خو بیلبو بیګن په اسخال تلو ته تیار نه وي ولې چې دی کې د مرګ خطر وي. دته دا پته وي که چېرې ډریګن را باندې د خولې نه اور راویشتو نو اډوکي به یې رالایره کړي وي، په دې وجه د دوی سره د تلو نه انکار کړي. خو بل سهار کله چې ټولې بونې او ګنډالف د دغې ځای نه وځي نو بیلبو بیګن په منډه په دوی پسې شاته ځي او هغه کنټکسین کې کم بونو ډله ورکړي. نو اوس بیلبو بیګن هم د بونو او د ګنډالف د قافلې سره د سفر کولو حسدار جوړ شو او دی ټول په ټوله هغې طرف ته سفر شروع کړي کم طرف ته چې ډریګن وي او د بونو کورونه وي. او د ټوله ورځ د سفر کولو نه بعد د شپې د آرام دپاره په یو ځای کې پړاو واچي.